د امت 15 وخته مونږ به په 50 باندې کم از کم الله جل جلاله دا مونږ چې دی کنه دا یاد وساتئ دا دې دپاره حضور برکت مزل هلته دا تحفه میلاو شوې ده نو چې هلته حضور یې وغوښته او الله ته وفرمیل دا ټولې تحفې دي مونږ دپاره دا چې کوم ښه احکام راغلي دي چې دا کوئ او دا مه کوئ دا ټوله تحفه ده خو دا یو خاص تحفه وه والله پاک تا سره ساتلې وه چې محبوب به بره راغواړم بره به وله دا تحفه وکړم چې امت ته قدر معلوم شي لمونځونه کوئ سهار چې راپاڅئ لمونځ نه شروع کوئ په هر چا به ښه لګي سهار چې راپاڅئ او لمونځ دې نه یې کړی لږ ناوخته پاڅه خبرې چې کوي سمې خبرې به کوي مناسب دا په سړي باندې بد هم لګي کله کله پکې بېزتي هر وخت بېزتي مړه بېمار سړی هر وخت بېزتي زه چې مړه فضیلت سم هغه غریب هم ځان سره هېرېږي چې سمه دمه خبره کومه نو دې خدای ولې دې دا پته نه لګي چې زه کلمات یم هسې به لمونځونه کوئ ما بله یو چا راته یو قبر دی تاسو په الله یقین وکړئ چې دومره ډېر لړمانان به وځي خدای خبر الله یې په موږ رحم وکړي که نه دې بنده به خدای پاک هېڅ کوم شرموي نه خو چې دی دومره تجاوز به یې کړی و چې بس خدای پاک یې خلکو قبر ولرمه او دومره لړمانانو یقین په دې وکړه چې د هغوی قبر لاندې د خاورو نو خیر مونږ به کوو او اخر مونږ خدای پاک څه شي نه رالېږلي چې مونځ نه کې څه کې دړۍ روټۍ خوري هر څه ډېر غواړي چې لاس پورته کې جنت الفردوس غواړي او مونځ نشي کولی املا دې ماته ده دا صاحبانو یاد وساتئ مونځ اودس فرض دی او د فرض توبه الله قبلېږي امام غزالي رحمت الله فرمایي دا په توبه باندې بیا نه خلاصېږي چې کله د فرض قضا راوړي واجباتو توبه الله قبلېږي چې واجبات قضا راوړي نو دې نه پوره بیا که قضا شو الحمدلله موږ ته د چې تر اوسه اسې ناسته موږ کوو یو ټک کار موږ نه کړی که نه بختور او دې پورې لا منظور تېر شوي که نه ویلې چې دا خو ډېر عجیب کار یې شوی کړی بختور دی هغه داسې خلک به وي چې دلته لاندې به تېرېږي او یا به داسې تېرېږي او به داسې حالان کې لیونی عمر یقین والا نه کوي که سړی چې څنګه یې رضا باندې بل مثال که جوارګۍ ټوله دنیا ته جوارګۍ که نشهیي ټوله دنیا ته لګي بس صرف نشهیان ته خلک ها که دیندار یې هر سړی او د دیندار ښه نیت والی ځکه وایي چې په آخر وخت کې به نه آخر وخت کې به وایي هر سړی یو بل ته دا به دوزخي کې څوک دا خو ټول یو شان دي دوزخي کې به هغه سړی چې اعتمادي سړی به خیال چې خپله اعتماد برابري بل به اعتماد فرق هغه دوستي بیا خپله بیا مونږ له ښه خویونه پکار دي مونږ له ښه نستی پستی پکار دی ښه اصولونه پکار ده الله یې موږ تاسو په حال باندې رحم او ښه اصول نه دا ده ښه نستی پستی دی چې سړی قرآن تلاوتونه وکړي قرآن پاک مبارک چې کوم محفلې دي په هغې کې شرکت وکړي خدای پاک دې موږ تاسو خاص کر د ګانو بجانو صاحبانو چې څنګه ګانو بجانو ته وایي چې قرآن دا چې کوم محفلې ده هلکې دغسې محفلې آبادي شوي او د ښې محفلې خوارې شي دا وجه د چېرته خراب کار راځي اول خوند او چېرته چې نیک کار یې دروند دي دروند موږ او تاسو باندې نه فرض مونځ هم په منډه منډه باندې او نفل سره خلک نفل نه شي کولی ولې وجه دا ده چې دا نیک کار پرې دروند دی او دا زمونږ او ستاسو د ایمان نورانیت کم شوی د ایمان نورانیت چې زیات شو اندامونه خود به خود نیکۍ طرف ته کوي هڅه کوي او خود به خود د نیکۍ طرف ته هغه کوشش کوي خود به خود لاسونه خپلې هغه طرف ته متوجه نیکۍ طرف ته چې کله د روحانیت خراب شي که به بدۍ طرف ته به ډېر الله یې موږ